د قدوري اتلسم درس دی. الاوقات وختونه التي هغه وختونه تکره فيها الصلاة چې په هغه وختو کې لمونځ مکروه دی. پنځه داسې وختونه دي چې په هغه وختو کې لمونځ مکروه کیږي. هغه کم پنځه وختونه دي؟ دوه اړخه لري. درې وخته داسې دي، درې وخته چې هر ډول لمونځ پکې مکروه دی. که فرض لمونځ وي، که قضایي لمونځ وي، که واجب لمونځ وي، او که نفل لمونځ وي، او که سجده تلاوت یو د قرآن کریم د هغه 14 آیاتو څخه چې یو آیت واورېدی یا دې ووایه چې پر تاسو سجده تلاوت لازمېدل، هغه سجده تلاوت هم په دې وخت کې نسې کولی. د جنازې لمونځ هم په دا درې وختو کې نسې کولی. هغه کم درې وختونه دي چې هر ډول لمونځ پکې مکروه دی. د هغو درو وختو څخه یو وخت دا دی د لمر ختل. کله چې لمر راخیږي، د لمر ختلو په وخت کې لمونځ جایز نه دی. نه نفل جایز دی، نه فرض جایز دی، نه قضایي جایز دی، نه د جنازې لمونځ جایز دی، او نه سجده تلاوت جایز ده. دوهم وخت چې هر ډول لمونځ پکې مکروه دی، هغه د لمر د استوا وخت دی. کله چې لمر د اسمان پر مابین ودرېدی، دا مخکې در دې چې زوال دې وکړي، واجب د ماپښین وخت داخل سي، اسمان پر مابین چې لمر ودرېدی، په دغه وخت کې هر ډول لمونځ مکروه دی. که د جنازې وي، که سجده تلاوت وي، که فرضي وي، که نفلي وي. دریم څه وخت لمونځ مکروه دی؟ کله چې لمر لویږي. د لمر لویېدو په حالت کې چې لمر ډېر ځای پسې بلانو لویږي، په دغه وخت کې فرضي لمونځ مکروه دی، قضایي لمونځ که چې راګرځوي هم مکروه دی، که چې سجده تلاوت کول هم مکروه ده، که د جنازې لمونځ کوئ هم مکروه دی، نفل خو نو بیخي مکروه دی. یو د دغه ورځې د مازدیګر لمونځ که د چا څخه ځنډېدلی و پروا نه کوي، راکښېنستی، غرمه بیده سوي، هغه مازدیګر ناوخته راکښېنستی، لمر لوېدی، په دغه وخت کې د دغې ورځې د مازدیګر لمونځ مکروه دی، وجې کې سره تر مکروهوالي ځای کېږي. بل داسې وخت دی په دا وختو کې چې لمونځ پکې مکروه دی، هغه یوازې نفل پکې مکروه دی، فرض پکې مکروه نه دی. دا درې داسې وختونه وه چې هر ډول لمونځ پکې مکروه. دا دوه بیا داسې وختونه راښیي چې یوازې نفل پکې مکروه دی. یو لکه د سهار تر فرضو وروسته نفل مکروه دی. د سهار فرض چې وکړ تر لمر ختو پورې به بل لمونځ نه کوه، نفل به نه کوه. که چې قضایي راګرځولی سي، د سهار تر فرضو وروسته نفل تر لمر ختو پورې جایز نه دی. د هغه رنګه د مازدیګر د لمانځه وروسته نفل مکروه دی تر ماښامه پورې. د مازدیګر د فرضو وروسته قضایي فرض راګرځولی سي، د جنازې لمونځ کولی سي، سجده تلاوت کولی سي، مګر نفل نسي کولی. نو دوه وختونه نفل پکې مکروه دي، لکه د سهار تر فرضو وروسته او د مازدیګر تر فرضو وروسته. درې داسې وختونه دي چې هر ډول لمونځ پکې مکروه دي، لکه د لمر ختل، لمر د اسمان په مابین ودرېږي، او د لمر د لوېدو په